روژه د 11 میاشتو د ګناهونو د جبران فرصت وبولئ. په روژه کې باید د ورځې په جریان کې له خوراک څښاک او د جنسي معاملات څخه ځان وساتو. ولې روژه نیسو؟ تر څو په ځان کې د رب العزت ویره پیدا کړو. د روژې په اړه د څو احادیثو ژباړې. لومړی، چا چې د روژې میاشتې روژې د الله جل جلاله د رضا په خاطر ونیولې نو ټول پخواني او وروستني ګناهونه یې بخښل کیږي. دوهم، الله جل جلاله د هغه چا لوږې یا تندې ته ضرورت نه لري څوک چې درواغ وایي او عمل کول پرې نه پرېږدي. د روژې معنا دا نه ده چې خوراک او څښاک بند، بلکې د دې ترڅنګ خوله، لاسونه، سترګې او د ټول بدن بچاو دي د ناوړه اعمالو څخه وسي. دریم، د روژې اول 10 ورځې د مغفرت دي، منځ 10 ورځې د رحمت دي او اخر 10 ورځې د دوژخ له اور څخه د خلاصون دي. څلورم، دا روژه د صبر میاشت ده او د صبر بدله جنت دی. پنځم، خلکو یوه غوره او نیکمرغه میاشت پر تاسې راتلونکې ده. شپږم، هر هغه څوک چې په روژه کې د خدای جل جلاله د رضا په خاطر نفلي عبادت کوي نو دا دومره اجر لري په نورو میاشتو کې فرضي عبادت، روژې میاشت کې نفلي عبادت د فرضي عباداتو مرتبه لري.